د پکتیا ولایت بدني روزنې او ورزش ریاست سره په همغږۍ د دې ولایت زندانونو چارو ریاست لخوا د خوشحاله ملت په نوم د والیبال پیل شوې سیالۍ د پوهنتون لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د سیالیو ګډونوال خوښ دي چې دغه زمینه ورته برابره شوه او په دې برخه کې د لا نورو سیالیو رامنځته کېدو غوښتنه کوي. په زندان کې چې کوم ټورنمنټ فلاره چول شو مختلفي لوبډلې به ګډون کړي او چې د پکتیا پوهنتون لوبډله هم په دغه کې ګډون وکړو بریا خپل کړل دغه ټورنمنټ په خپل نامه کو. نو د زندانانو لپاره دام یو ساتيري او دغه یو دغه ورنکړي چې مقصد مونږه زندان کې یو مونږه لوبغاړو د فارم محصلینو لپاره بل خصوص د خو فرصت چې مونږ ته لوبي دغه سپلاره واچولې موږ په دې کې ګډون وکړو او بریا هم خپل کړل. نو لوبي هو ډېرې ګټورې دي بل د سپورت په برخه کې نو داسې په پوه نه شي د زندان دی څه او ډېر الحمدلله ښه په سهولت تېرېږي او بیخي داسې فکر به ونه کړي زه بندي یم. بلخوا زندانیان د دې سیالیو مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ دغه ډول سیالۍ د دوی سالمه تفریح او فکر بدلولو برخه کې خورا مهمه بولي او وایي په واقعا سره چې د څو ورځې موږ په دې ټورنمنټ کې بوختیاوې شروع کړې ده ډېر ساعت هم تیر شو نو غواړو چې د آینده په ورځ کې موږ ته همداسې د ورزش په برخه کې نور ورزشي ټیمونه هم موږ ته راشي یا موږ ته انتخاب شي چې موږ باندې د زندان ژوند هم لږ ښه تیر شي او آینده هم روښانه شي. سره موږ خپل د اسلامي امارت نه ډېر خوشحال یو چې موږ ته په زندان کې دوی خپل ټیمونه موږ ته هغه کړی موږ خپله ستیري خاصه ایب کېږي ستیري مو پکې وشوه پوه شوې موږ ډېر تره خوشحال یو د ټولو ښه. د پکتیا زندانونو چارو د سمون ادارې مسؤلین وایي د زندانیانو لپاره د سپورت ترڅنګ دیني او عصري زده کړو او ورته نور برخو کې هم ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. دیني عصري حرفوي زده کړې همدغه شان ورزشي برنامې هم لرو چې په حرفو کې نجاري پلیسکاري او د کمپیوټر هارډویر زده کړې او همدغه شان په دینی بخش کې زده کړې لرو په عصري بخش کې انګلیسي کورسونه عربي کورسونه او د ورزش په بخش کې موږ فعلا د والیبال لوبې دوامدار روانې دي چې د نمخ کې هم موږ د فوټسال سیالي په لار باندې په زندان کې اچولې و. په دې سیالیو کې د زندان ریاست په ګډون اتلو لوبډلو برخه اخیستې وه چې پایلوبې ته د زندان ریاست او پوهنتون لوبډلو لار موندلې وه چې د پوهنتون لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې.